درې ډوله خلک دي چې د قیامت په ورځ به ورسره الله رب العزت خبرې نه کوي، نه به د هغو په طرف د رحمت په نظر ګوري او نه به هغوی له ګناهونو څخه پاک کړي او هغوی لپاره دردناک عذاب دی. لومړنی کس په دویو کې هغه څوک دی چې خپلې پایڅې د پښو له بجلکو او پړکیو څخه لاندې ګرځوي. دویم په دیو کې هغه څوک دی چې احسان کوي او بیا یې یادوي. دریم په دیو کې هغه څوک دی چې په دروغو قسم کولو سره مال پلوري او خپل مال خرڅوي. ځینې خلک وایي دا چې زموږ پایڅې له بجلکو څخه لاندې ځوړندې دي دا د تکبر له امله نه دي. د دوی دا خبره د منلو وړ نه ده او د دوی د ځان په اړه دغه سپیناوی رد دی، ځکه په ډیرو احادیثو کې د هغو خلکو لپاره وعید راغلی کم چې پایڅې له بجلکو څخه لاندې ګرځوي، که د تکبر نیت وي او که نه وي، لکه څنګه چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي. دا حدیث امام احمد رحمه الله په خپل مسند کې روایت کړی، ما تحت الكعبین من الازار ففي النار. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څومره ټوټه چې د بجلکو او د پړکیو څخه لاندې ځوړنده وي هغه به د اور باعث وي. نو معلومه شوه که د تکبر نیت وي او که نه وي، په دواړو صورتونو کې پایڅې له بجلکو نه لاندې ګرځول حرام کار دی. بلکې په یو حدیث کې راغلي چې پایڅې له بجلکو او پړکیو څخه لاندې ګرځول په خپله کبر دی. هو که چیرې یو کس پایڅې له بجلکو څخه لاندې ګرځوي او دې کار سره سره یې نیت هم د تکبر وي، نو ګناه یې بیا دوه برابره ده، لکه چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، د بخاري حدیث دی، من جر ثوبه من الخیلاء لم ينظر الله الیه یوم القیامه. هر چا چې د تکبر له امله پایڅې د خپلو پښو له بجلکو څخه لاندې ځوړندې کړي، د قیامت په ورځ به الله رب العزت هغه ته د رحمت په نظر ونه ګوري. ځکه به الله رب العزت دته د رحمت په نظر نه ګوري چې د دوه حرام کارونه کړي. په هره جامه کې اسبال یعنې ټوټه د پښو له بجلکو څخه لاندې ځوړندول دا حرام کار دی چې هره جامه وي. د ابو داود حدیث دی، راوی د حدیث حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما دی. هغه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل، الاسبال فی الازار والقمیص والعمامة من جر منها شیئا خیلاء لم ينظر الله الیه یوم القیامة. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ټوټه د پښو له بجلکو څخه لاندې ځوړندول په تابند، کمیس او پګړۍ کې هم شته. هر چا چې له دې څخه د هر یو ټوټه د تکبر له مخې د پښو له بجلکو څخه لاندې ځوړنده کړه، الله رب العزت به د قیامت په ورځ هغه ته د رحمت په نظر ونه ګوري. هو خویندو لپاره اجازت شته چې د حیا د پای تر درجې د قدم لاندې هم ټوټه وکاروي، خو خویندو ته هم پکار ده چې له حده تجاوز ونه کړي. لکه ځینې خویندې او ناوې چې کله د دوی ودونه وي دومره اوږده کمیسونه کوي چې په مترونو کمیسونه دوی ځان پسې راکش کوي. دا هم د اسلامي ویناو نه خلاف کار دی، د رسول الله د ویناو نه خلاف کار دی. نو زموږ ځوانان د دې خبرو ته متوجه شي، په ځانګړې توګه په مانځه کې، ځکه نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله رب العزت د مستبل لمونځ نه قبلوي. ګناه خو په عامو اوقاتو کې ګناه ده، خو په مانځه کې بیا ډېره سخته ده، ځکه که په مانځه کې ستا پیسې ستا د بجلکو او د پړکیو نه ښکته وي، الله رب العزت ستا لمونځ د سره نه قبلوي. الله رب العزت دې موږ ته توفیق راکړي چې د الله په اوامرو او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو باندې عمل وکړو، تر څو زموږ رب زموږ نه راضي شي. په همدې هیله درنو اورېدونکو نور به م واورو، خو د یوې دمې نه وروسته. طاقت نلرم زه د سرونو، تلې وژغوره خاونده له دوزخه، نجات راته جهنم له عذابونو، تلې وساته له ګرمه هم له یخه، پناه غواړم له سکروټو د میران، سر می ټیټ په عاجزي ده یا الله، راته وبخه همه واړه عصیان، دا مې تا لره
زاری دا یا اللہ د شیطان وسوسو واړم امان زمی تا تا فریاد دا یا اللہ درنو اوریدونکو بیا هم زمونږ سلامونه ومنئ د ناوړه ګناهونو له جملې څخه یوه ناوړه ګناه د خویندو لپاره د تنګو او د نریو جامو اغوستل دي. مسلمانانو هر اړخیزه یرغل کړی